نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو نن خو مې زړه دا غوښتله چې ټوله وخت د بیان هم په دعا باندې تیر کم، ځکه چې زموږ مسلمانان مؤمنان نارینه او ښځینه ټوله و دعا ته تر خبرو زیات ضرورت لري. دعا هغه اسلحه ده او هغه د غشي وار دی چې کله ښکاري په غشي باندې وار کوي خطا نه لري. د مؤمن د کباب سوي زړه څخه چې دعا ووتله بیا خطا نه لري. د الله په کور کې چې د مؤمن د زړه څخه په ننواتو بغارو باندې دعا ووتله او د زړه د تله څخه امین د خولې څخه راویستی، بیا دا لکه د ښکاري وار خطا نه لري. دا دعا بیا لګیږي، خطا نه لري. ځکه مې نو د مدرسې خادمانو ته وویله چې نن ختم که څه هم لږ ګرمي وه، تاسو وګالل الله دې خیر درکړي چې په مسجد کې خدم وکړو تر څو د رب العزت رحمت په جوش کې راسي او د رب العزت په دربار کې زموږ چغاري او بغاري د قبولیت هغه حد ته ورسیږي چې خدای نور په اسمانو کې ملائکو ته اعلان وکړي چې زما دغه بندگان معاف او د دوی دعاوې قبولي. زړه مې دا غوښتل چې ټوله وخت د بیان هم نیم ساعت 40 دقیقې په دعا کې تېرې کړم. زړه مې هم دا راته وایي، ارادې مې هم دا راته وایي، وجود مې هم دا فیصله را سره کوي. خو اما مناسبه مې وروسته بیا دا وبلله چې لږ خبره خپلو محبینو او مخلصینو او راغلو میلمنو ته وکم، تر څو خدای اول و ماته ورپسې و تاسو ته هدایت را نصیب کړي. الله دې و ماته د سمې خبرې د کولو او و تاسو ته د صحیح اورېدلو توفیق وست او توان درکړي. خو یوه ارزو لرم او هر کال د ختم وروسته د اعلان زه کومه که زموږ په دغه محل کې زما په دې محل کې شاوخوا په نورو محلو کې که سپین سرې او سپین ږیری که مرید ځوان کشر او مشر زما د تقریر زما د خبرې زما د ګویا د اواز څخه په عذابیږي، لطفا د مهربانۍ له مخې ما ته راتلی سي چې مولوي صاحب ګویا قرار که اواز دې قرار که، زه به یې ځای پر ځای بند کم. اما زموږ د خوندو او د مندو ارزو دا ده د شاوخوا د پلرو د ورونو د خپلو خاوندانو په ذریعه چې را رسېدلې ده چې مولوي صاحب د ختم د شپې په تراویحو که موږ شرکت ونه کوي بیان باید واورو. په دعا کې باید موږ امین در سره ووایو. موږ د خپلو کورو پر بامو باندې کښینو او خپل دا سرونه الله ته لڅ کړو او خدای زموږ په خاطر زموږ د مظلومیت په خاطر ستاسو په دعاو کې تاثیر راولي. الله ته امید دی چې زموږ دعاوې خدای نن قبولې کړي. دویمه غوښتنه مې قدرمنو دا ده چې تاسو به نن ساعت ته نه ګورئ، خپل د ساعتانو مخونه چپه واړوئ، مخامخ ساعت ته هم مه ګورئ. که د چا څخه په ناپامي کې ټلیفون خلاص پاته سوی وي هغه دې وګوري، بند یې کړي. یو څو دقیقې د خدای د رضا لپاره و ما ته مه ګورئ،
زه د کم قوم یم د کمې منطقې یم، زه هیڅ حیثیت د الله د قرآن، د الله د رسول، د الله رب العزت د دین په مقابل کې نه لرم. خو هغه څه ته وګورئ چې خدای موږ ته راکړل، هغه نعمتو ته وګورئ چې خدای په ونازولو، او هغه څه در یاد کړئ چې خدای رب العزت الله جل جلاله د مسکنت او د غربت څخه شتمني او خانۍ ته راوستله است. اوس به نو خپله خبره قدرمنو شروع کړم. بندیان زما د دعا په انتظار، مریضان زما او ستا د دعا په انتظار، سرتورسر زما او ستا د دعا په انتظار، یتیمان زما او ستا د دعا په انتظار، کونډې زما او ستا د دعا په انتظار، غریب و مسکین و فقیر زما او ستا د دعا په انتظار. او دا امید لري چې دغه انسانان نن د 29 په شپه راجمع کیږي، خپل خالق ته ننوات ته راغلی دی، خدای راضي کوي. مخکې بیانو کې مې هم دا خبره کړې ده، د پښتنو په دود کې دا دود دی، دا رواج دی چې کله قتل وسي، کله جنجال راسي، کله خشکه وسي، کله سپکې سپورې سره وویل سي، ننوات یو جرګې ته یو څه سپین ږیري و سیدان ور استئ مشران، موږ معاف که غلطي را څخه وسول، نن خدای ته د بغارې ننواتې وکئ، نن رب العزت ته وژاړئ، نن خدای ته خپل ځانونه واقعا فقیران وشوئ، نن خدای او الله رب العزت ته خپل ځانونه محتاج وشوئ، تر څو د الله رب العزت غیرت په جوش کې راسي. خدای د مظلومو انسانانو د دعا په خاطر زما او ستا په دې کړېدلي اولس او په دې وطن او هیواد کې صلح راولي، امن راولي، یتیم مو برقراره سي، کونډه مو پر قراره سي، مسکین مو د مسکنت ګلا په قراره په خوله کې، شتمن او خان مو د استراحت خوب وکړي، طالب مو په حجره کې هوسا، حافظ مو په منبر او محراب کې هوسا، مفتی او ملا مو په مسجد کې هوسا، زده کوونکي او ښوونکي مو په اسلامي مراکزو کې هوسا، د خدای د دین اسلام د خدمت خادمان مو په خپلو ځایو کې هوسا، د ژوند شپې او ورځې تېرې کړي. الله دې زموږ څخه هر څه قبوله کړي او خدای قبلوي. د خدای ذات هغه ذات نه دی چې بخل لري، د خدای ذات هغه ذات نه دی چې د انسانانو باندې رحم نه کوي، د رب العزت ذات هغه ذات نه دی چې د انسانانو دعا نه قبلوي، هغه ذات دی چې غیرت یې په انسانانو کې نسته، تر ټولو اعلی غیرتمن ذات، هغه ذات چې سخا یې په مخلوقاتو کې نسته، تر ټولو اعلی سخي ذات، هغه ذات چې رحمت یې په بندگانو کې نسته، تر ټولو اعلی رحیم و رحمان ذات. یو ځل رب العزت ته متوجه سه، یو ځل د خالق جل جلاله یاد وکه، یو ځل خدای در یاد که. د خدای قرآن فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تاسو ما یاد کئ زه به تاسو د ملایکو په صف کې یاد کم، تاسو ما ته رانږدې سئ زما رحمت به در نږدې سي، یوه لویشت رانږدې سه، یو باع به در نږدې سمه نیم متر، یو باع او نیم متر رانږدې سه، یو ګز او متر به در نږدې سم، یو ګز او متر رانږدې سه، زه به درسم په کراره راسه، په ځغاسته به درسم، زما رحمت په ځغاسته راسي. د الله رب العزت فرمایي زما رحمت په ځغاسته درسي، هیڅ قراروالی بیا نسته. نن مخلوقه د هر محل څخه چې راغلی زما سر او سترګې، زما سپین ږیری او مشر یې، زما جوړ په خیر هغه څوک چې ستا سره لاس در کومه جوړ په خیر و روبر در سره کوم، زما د زړه ټکور او د سترګو ارمان یې، زما په تا باندې سترګې خونه کېږي، زما زړه ستا سره کبابېږي. راسه یو څه خبره را سره واوره، راسه اوسني وضعیت ته وګوره، راسه د کرونا او اوسنۍ وبا څخه انسانان ولاړه له حدو ته ولاړه او کیا، اوس هم جنازې دې ورسې ما ته وویله چې نن جنازه ده نسم راتللی، پلار مې وفات سو، مور مې مړه سوله، کاشکې مې چې په ختم کې شرکت در سره کړی وای. دغه انسانان زموږ د دعا په انتظار. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې وبا راله، 40,000 زیاتو کم انسانان یې په شهادت ورسول مړه یې کړله، یو څه صحابه کرام هم وه. په 409 هجري سنه کې وبا راله، 15 لکه انسانان یې مړه کړله. په بصره کې یې پلا وبا راله، په یو وار په یو ورځ یې 80,000 کسان مړه کړل، دوهمه ورځ یې 80,000 کسان، درېیمه ورځ یې 80,000 کسان. د مړي د شخېدو انسان نه و. د خدای شکر ادا کړئ چې مؤمنان یاست،
د خدای شکر ادا کوي چې مسلمانان یاست، د خدای شکر ادا کوي چې د رب العزت د خوش د محبوب احمد مصطفی محمد مجتبی سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې یاست، او دا وبا ستاسو لپاره رحمت، د مؤمنانو لپاره د شهادت مرګ، د مؤمنانو لپاره رحمت، د کافرانو لپاره عذاب او سزا. الله دې پر دې راولي مسلمانانو ته دې الله نجات ورکړي. قدرمنو لږ خبره به وکمه، هغه کسان چې د خدای د دین سره دشمني واخیستل، د هغه انسانانو سرګوشي، د هغه انسانانو چې پټ مجلسونه د خدای د دین په دشمني کې چرو دي، هغه انسانان دې په نن شپه د خدای څخه وبېرېږي. او ما هر وخت دا خبره کړې ده او هر وخت مې د ځان سره مرګ فرض کړی دی. تاسو باور وکړئ هر سهار چې راوځم نو دا مې نیت دی چې ماښام به نه یم، هر ماښام چې کور ته ځم دا مې نیت وي چې سهار به مې شاګردان او خلک ونه ویني. خو نن بیا یو ځل پر هغو ټولو انسانانو غږ کوم د رئیس جمهور څخه را شروع ان تر یو ادنا چپلاسي پورې چې د خدای د ربوبیت، د رب العزت د ربوبیت، د خدای څخه ومېرېږئ، نور دا مخلوق مه په عذابوئ، پټې مشورې مه سره کوئ، سرګوشي مه سره کوئ، پټ مجلسونه مه سره کوئ، پټ برانډونه مه سره جوړوئ، پټ پروګرامونه مه سره جوړوئ. د الله قرآن فرمایي په سورة مجادله کې فرمایي یا ایها الذین آمنو، کافرانو ستاسو خو د هغه عادت و چې د رسول په مقابله کې مو پټ مجلسونه کول. ای منافقینو ستاسو خو د هغه عادت و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو د پاره مو د دوی د قتل او د سپکاوي لپاره مو پټ مجلسونه کول. دا خو کافرانو ستاسو کار دی، مؤمنانو تاسو ته کومه خبره ده؟ یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای د ایمان څخه برخواله انسانانو، ای نارینه و ښځینه و، ای تورپوستو سپینپوستو، ای جګو انسانانو ګردی انسانانو، ای چاغو او ډنګرو، ای عجمو او عربو، ای تورپوستو او سپینپوستو، یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. که تاسو د شپې مجلسونه کول، که تاسو یو د بل سره راجمع کېدلاست، خو ګورئ د ګناه مجلس مه کوئ، د ظلم مجلس مه کوئ، د رسول د نافرمانۍ مجلس مه کوئ، خدای مه ناراضه کوئ، خدای خوشحاله کوئ، خدای مه خوابدی کوئ، خدای راضي کوئ، د خدای د رسول نافرمانی مه کوئ، د ګناه خبرې مه کوئ، غیبت پرېږدئ، ګناه پرېږدئ، بهتان پرېږدئ، د انسانانو د سپکاوي لپاره پروګرامونه پرېږدئ. ولسوال ته خبره ده، د دا بایپاس ماموریت والا ته خبره ده، د دریمې ناحیې او د دریمې حوزې امیر ته خبره ده، قمندان امنیت ته خبره ده، والی ته خبره ده، و ټولو ته خبره ده. یا ایها الذین آمنو، که ځانو ته مؤمنان وایاست، که ځانو ته مسلمانان وایاست، که ځانو ته د قرآن پیرو انسانان وایاست، که ځانو ته مسجدوال وایاست، که ځانو ته د اسلام خادمان وایاست، یا ایها الذین آمنو لا تتناجوا اذا تناجیتم، چې کله تاسو مجلسونه کوئ، چې کله تاسو سرونه پټوئ، کله چې تاسو د شپې راجمع کېږئ، کله چې تاسو د ورځې راجمع کېږئ، فلا تتناجوا بالاسم، د ګناه خبرې مه کوئ، د ګناه مجلسونه مه کوئ، د ګناه کنفرانسونه مه کوئ، والعدوان، د ظلم لپاره مجلسونه مه کوئ، و معصیة الرسول، چې رسول په زرهاو کیلومتره در څخه لرې د هغه روح مه ازاروئ. یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول. دا وبراک که زه قدرمنه تا متوجه نکم، زه په حیث د یو عالم، په حیث د یو خادم، په حیث د یو مقتدا، په حیث د یو پیشوا، تا طالب، تا حافظ، تا حاجی، تا تاجر، تا ولسوال، تا دولتي انسان، تا غیر دولتي انسان متوجه نکم، ستا لپاره د اسمانو څخه بلابد وحی نه راځي، ستا لپاره بلابد پیغمبر نه راځي، ستا لپاره بلابد قرآن نه راځي، ستا لپاره بل مذهب نه ایجادیږي، ستا لپاره نور حدیثونه نه راځي. زموږ حدیث کامل، زموږ قرآن کامل، زموږ مذهب کامل، زموږ وحی کامله، زموږ کعبه کامله، زموږ ټوله دین بشپړ او کامل. په کامل او بشپړ دین کې تا ته امر دا دی هر څوک چې په هر لباس کې چې د هر چا چې د هر زی چې هر خیل چې د هر چا په قوم چې
د هر فرد چې د هر تنظیم چې د هر حزب چې د هرې پارټۍ چې یا ایها الذین آمنو د سورة مجادله آیات 9 نمبر آیات تاسو شاهدان رب العزت د 90 په شپه ته شاهد د مخلوقات پر ما شاهدان یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم چې کله تاسو مجلسونه کوي فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول د مؤمن د ازار مجلس مکوه د صوفي د ازار مجلس مکوه د عابد د ازار مجلس مکوه د تورې حجرې د طالب د ازار مجلس مکوه د صف اول د تکبیر اولا په جماعت شرکت کوونکي انسان د ازار مجلس مکوه کانفراس مه جوړوه میټینګ مه راغواړه غونډه مه جوړوه او انسانان مه پازابوه ورسې مفسرینو کتابونه در واړوئ علامه الوسي روح المعانی تفسیر در واړوئ د علامه فخرالدین رازي تفسیر کبیر در واړوئ د مولانا محمد عاشق الهی انوار البیان تفسیر در واړوئ د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن تفسیر در واړوئ تفسیر بغوی در واړوئ تفسیر جلانی در واړوئ تفسیر کشاف در واړوئ او تفسیر ابن کثیر در واړوئ تفسیر منیر در واړوئ ټوله به په یوه خوله او په یوه قلم په یوه تورو یو رقم خبره درته وکړي یا ایها الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول د خلکو د ازار د خلکو د زړه د کبابېدو د خلکو د زړه څخه د وینو د راکشو هیڅ کله داسې مجلس مه کوئ یا ایها الذین آمنو که د خدای څخه نه بیریږې خو اعلان وکړه که د رسول د شفاعت د نه کولو څخه نه بیریږې خو اعلان وکړه که ته دا وایې چې زه د مذهب پیرو نه یم خو اعلان وکړه که ته وایې چې د مسلمانانو دشمن یم خو اعلان وکړه که ته وایې ما د الله د قرآن سره دشمني اخیستې ده خو اعلان وکړه که ته وایې زه په صف اول کې انسان نه پرېږدم خو اعلان وکړه که ته وایې زه مسجد ړنګوم خو اعلان وکړه که ته وایې زه اسلامي مرکزونه ړنګوم خو اعلان وکړه موږ به ستا د اسلام او د کفر تر مابین یو معیار کښېږدو هغه معیار رب العزت راښولی دی یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول د مسلمانانو د زړو د ازارولو مجلسونه مه کوئ تاسو سپین تاسو مشرانو تاسو ناستو کسانو ته خبره ده که زما ملګري یاست زما په اقتدا باندې فخر کوئ زما په امامت باندې فخر کوئ تاسو ناستو کسانو ته وایم زما په انډیوالي باندې فخر کوئ زما په ملګرتیا باندې فخر کوئ په مذهب باندې فخر کوئ یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول نن توبه وباسئ چې خدای ما د مسلمان زړه ازار کړی و رب العزت ما پلانکی زهیر کړی و خدای یتیم می جړولی و خدای پر یتیم می بمبار کړی و خدای ښځه می سر تر سره کړې وه خدای هغه پلانکی را څخه زهیر سو پلانکی می په چغار و بغار کښېنوئ نن خالقه ما ته معافي وکړه نن خدای ستا دربار ته راغلی یم ربه که ته معافي ونه کړې بل چارچوب نه لرم بله دروازه نه لرم بله درګاه نه لرم بل چارچوب او دروازه نه لرم چې ور ویټه کوم اعلان وکئ د خدای څخه معافي وغواړئ تر څو بربریت کوئ تر څو جابریت کوئ تر څو ظلم کوئ تر څو د انسانانو وینه تویوئ تر څو د انسانانو څخه معافي ولې نه غواړئ په زړو مو څه وسوله زړونه مو د کومې غوښې څخه پیدا زړونه مو د کومو ډبرو څخه پیدا او د چا څخه زیږېدلي یاست یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول د خدای نافرمانی مه کوه ظالمه د رسول نافرمانی مه کوه د ظلم خبرې مه کوه د ګناه خبرې مه کوه زما د عالم قدر به د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې در په یادیږي خدای به درته وایي چې عالم درته وویل د زما قرآن یې درته واوروئ د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثو یې خبر کړلې د مذهب په ارشاداتو یې خبر کړلې کم زړه چې ما در کړی و ستا زړه ولې د ډبرې سو کم دماغ چې ما در کړی و دماغ دې ولې د لاسه ورکوي اعصاب دې ولې د لاسه ورکړل تو هغه څوک وې په اسلحه پوهېدلې په قوم پوهېدلې په پیسو پوهېدلې په افرادو پوهېدلې په طاقت پوهېدلې په باچهي پوهېدلې خو زما د خدایي زور ولې در څخه هېر سو ولې د یتیم دلاسا نه کوي ولې کونډې ته دلاسایي درس ور نه کوي ولې د یتیم پر سر باندې لاس تېر نه کوي څه در وسوله یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول د خدای نافرمانی مه کوئ د خدای گرفت ډیر سخت دی د خدای بطش ډیر سخت دی که یې پلا خدای راونیولې یې پلا رب الارباب فیصله وکړل
یا پلا رب الکائنات فیصله وکړل، یا پلا د مخلوقاتو رب فیصله وکړل، بیا به دې بچان لوله پایې، بیا به د وبا د کرونا په مرضي باندې مړ کېږې، بیا به انسانان در باندې مسلط کېږي، بیا به د ملخانو عذاب در باندې راځي، بیا به د چنګوښو عذاب در باندې راځي، بیا به طوفانونه در باندې راځي، بیا به در تا لوړ ظالم پر تا باندې الله رب العزت مسلط کوي. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. د خدای وبېرېږه، په خپله قومنداني مه خطاوځه، په خپله ولسوالي مه خطاوځه، په خپل د مجازي بادشاهي باندې مه خطاوځه، په خپل توپک او کلاشینکوف و سکیل، په 2 سکیله و په 4 میله و په 80 میله باندې مه خطاوځه، په خپل ټانک او تیاره باندې مه خطاوځه. وما یعلم جنوده الا الله. د خدای لښکرې خدای ته معلومې دي. که پلا خدای په اسمانو کې فیصله وکړله چې ورسې جبریله چغه ورباندې وکړه او دا انسانان د مځکې د مخ څخه ایسته کړه، بیا به نه ته نه به دې کورنۍ نه به دې اسلحې نه به دې باچي نه به ستا بچانې، لکه تا چې پر ما باندې خپل یتیمان وژړول، خدای به پر تا باندې خپل بچان ژړي. تلای نسې. په الله قسم ما د قسمو څخه توبه ایستلې، مګر نن یې واورئ، په خلاصو غوږو دې ټوله واورئ. ښه دی چې دا زما تقریر ته عسکر راسي، پولیس راسي، زما خبره ورسوي. نن چې دې خدای ناراضه کوي، نن چې دې پر ما باندې یتیمان وژړوله، یو ورځ به خدای پر تا باندې داسې څوک مسلط کړي چې پر تا باندې به لور وژړوي، پر تا باندې به زوی وژړوي، پر تا به باچهي چپه سي، پر تا به وزارت چپه سي. بیا به ننوات د خدای ته راځې، خدای به دې د خپل دربار څخه شړي، رسول به دې د شفاعت څخه شړي، مؤمنان به دې د شفاعت څخه شړي، صلحا به دې د شفاعت څخه شړي، شهیدان به دې د شفاعت څخه شړي، انبیا به دې د شفاعت څخه پسې اخلي. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. د خدای څخه وبېرېږه. زه خو خالق لرم، نن که مې پلار نسته، نن که مې قومي نسته، نن که پیسې نه لرم، نن که شتمني نه لرم، نن که خوار یم، نن که ژیرور یم، نن که سپین لباس والا یم، نن که په صف اول کې درېږم، نن که په تکبیرالمال لمونځ وکړي، نن که مې بس خاص ګر نسته، خو خدای لرم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدای د ظالمانو د کړنو څخه بېخبر نه دی. د خدای پر بېخبرتیا باندې ګمان مه کوه. خدای هغه ذات دی چې د هر ظالم ظلم ور معلوم دی. تا که عسکر راواستول، تا که یو څوک پورته کوي، تا که یو څوک مړ کوي، تا که یو څوک ولچکو زولنې کوي او په خدای ملامت وي، په قوم ملامت وي، په شریعت ملامت وي، په قانون ملامت وي، د پښتنو په دود ملامت وي، خو خدای لښکرې لري. خدای بېخبره نه دی. خدای د ظالمانو د کړنو څخه بېخبره نه دی. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. نور خدای مه زیروه، نور خدای ته توبه وباسه، نور خدای ته لاسونه لپه که، نور د شپې راپورته سه، په خپل دربار کې، په خپله حجره کې، په خپل ماموریت کې، په خپله پوسته کې، په خپله قومنداني کې، په خپله ولایت کې، هر څوک چې هر څنګه ظالم دی، که تاجر ظالم دی په خپل تجارت خانه کې، که شرکت والا ظالم دی په خپل شرکت کې، که ملا ظلم کړی دی په خپل محراب کې دې توبه وباسي، که طالب ظلم کړی دی په خپله طالبي او حجره کې دې توبه وباسي، که حافظ و قاري ظلم وکړي په خپل حفظخانه او قرات په شعبه کې دې توبه وباسي، که قاضي ظلم وکړي په خپله محکمه کې توبه وباسي، او که عامي سړي ظلم وکړي په خپل کور او په خپله حجره او په خپل اتاق کوټه کې توبه وباسي. د خدای دربار ته راسئ، غاړې کښېږدئ، افغانان نور مه په عذابوئ. رئیس جمهور ته به زما خبره یو وخت لا ورسېږي، یو وخت خو به لا ورسېږي. خدای هغه ذات دی چې د محمد احمد صلی الله علیه وسلم خبره در طائف در خلکو ورسول. خدای هغه ذات دی چې د طائف د خلکو څخه د محمد بن قاسم رحمه الله تعالی خبره د پاکستان تر سند ایالت را ورسول. خدای هغه ذات دی چې زما خبره به تر رئیس جمهور د یو چا په ذریعه ور ورسوي. پر خدای مې باور دی، پر خدای مې توکل دی، پر خدای مې عقیده ده. خدای دا زما خبره تر هر هغه ظالم تر غوږو ور ورسوه چې په خپل ظلم باندې افتخار کوي، ګناهونه علني کوي،
ګناهونه ښکاره کوي. رب العزت دا خواست دی خدای دا زما خبره رب العزت په خپل فضل په خپل کرم په خپل عظمت په خپل قدرت باندې دا زما خبره د هغو انسانانو تر غوږو ورسوه چې ظالمان دي، فاسقان دي، جابران دي، خونخواره دي، باچهان دي، وزیران دي، معاملهګر دي، فساد جوړونکي خلک دي، بد امني راوستونکي خلک دي. خدای دا زما خبره تر هغو انسانانو ورسوه. موږ ژبه لرو، قول لرو، خبرې مو زده دي. دا چې د خپل شرافت په خاطر باندې څه نه وایم، زما د ښو اخلاقو څخه بده استفاده دي څوک نه کوي. زما د علمیت څخه د بده استفاده څوک نه کوي. زما د الله ویلو څخه د بده استفاده څوک نه کوي. زما د مدرسې څخه د بده استفاده څوک نه کوي. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. د قیامت په ورځ پر ټولو ظالمانو د خدای د قرآن دغه آیات د سورة مجادله 9 نمبر آیات شاهد، تاسو شاهدان، ما دې انسانانو ته خبره ورسول. مې پازابوه خلک، دکان یې مور بندوه، دکان کې مه پازابوه، دا زما ورور مه پازابوه، دا زما حاجي صاحب محترم پلار مه پازابوه، دا زما اشنای مه پازابوه، دا زما د ملګري څخه ناحقه پیسې مه اخله، دا زما سپین ژرې ته ننواتې ته درغلې سپکې سپورې مور ته وه، تر ژره یې مه راکشوه، لنګوټه یې پر مځکه مه ځینې وراچوه. ګوره د ده د عزت و د وقار خیال وساته. دا هغه څوک چې ما ته زما رسول وویل، دا هغه څوک چې ما ته ستا رسول وویله چې دا سپین ژری دی، د سپینو ویښته څخه رب ته حیا درېږي. ته څنګه ظالم یې، څنګه انسان یې، په کومو شیدو رالوی سولې چې د سپین ویښته څخه احترام نه درته درېږي. خدای ته د سپین ویښته څخه حیا درېږي او تا ته هېڅ حیا نه درېږي. فإلى الله المشتكى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. خدای نور مه پازابوه، خدای مه ناراضه کوه، خدای مه خوابدي کوه، خدای ته زارۍ وکړه چې خدای تا معاف کړي. په کومو سترګو به د قیامت په ورځ رسول ته ګورې، شرم و حیا وکړه. په کومو سترګو به رسول ته وایه چې زما شفاعت وکړي، او په کومو سترګو به ستا لپاره خدای دعا قبوله کړي. ځکه لاس پورته کمه چې خدای دې انسان ته معافي وکړه. خدای ما ته په هغه ژبه وایي چې زه اورم نه، په هغه اواز راته وایي چې زه اورم نه، بلا کیفه راته وایي، څنګه راته وایي، او زما په زړه کې دا خبره راته اچي وایي دا خو ظالم دی، دې زما قانون مات کړي، دې زما سرحد مات کړي، زما یې هر څه مات کړله، او ستا دعا زه د ده په باره کې څنګه قبوله کړم. حرام یې وخوړل، سود یې وکړي، رشوت یې ورکړل، د انسانانو وینې توی کړلې، د انسانانو مالونه یې ناحقه راوګرځوله. زما تاجر پازاب دی او که یا و، پازاب یاست او که یا و، پر ګمرک دې ولې راګرځولې دي؟ دا خو د خدای بندګان دي، ورکه د دې انسانانو مالونو علاقه. آیا باسخاسګر نه پېژنې؟ خدای هغه ذات دی، خدای هغه ذات دی. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. په تکه توره ډبره کې تک تور میشی چې په توره شپه کې روانې، خدای کړه په هارې اورې، خدای ویني ستا د ګمرک محصولات خدای څاري، ستا د ښاروالۍ محصولات خدای څاري، ستا د قمندانۍ محصولات خدای څاري. دا ولس نور مه پازابوه، نور د خپلې خېټې څخه فیصلې مور باندې راباسه، نور د الله رب العزت د رحمت لمن دې انسانانو ته وغوړوه. د خدای روی مو دروړی دی، د قرآن څخه وبېرېږه، د رسول څخه وبېرېږه، د دې مسجد روی مو دروړی دی، د دې قبلې لوی مو دروړی دی. هغه انسانان چې کلونه یې دعوو کې تېر کړله، یوه دعوه دې نه کړه ورخلاص. د خلکو طلاقې شوي ښځې دې بېرته په لاس ورکړلې، د ښځو جنجالونه دې نه کړه ورخلاص. قضا دې ستړې، محکمه دې ستړې، قاضي دې ستړی، والي دې ستړی، وزیر دې ستړی، ولسوال دې ستړی، مامور دې ستړی، د هیڅ چا جنجال یې رفع نه کوي. زه ورباندې خبر یم، واسې تاسو ورباندې خبر یاست، خو د علماو جار سئ، در مدرسو جار سئ، تر مسجدو جار سئ چې ستاسو سره یې مرسته وکړل. ستاسو اسلامي پیټۍ، ستاسو اسلامي بار، ستاسو ایماني بار علماو پر خپلو اوږو باندې واخیستی. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیة الرسول. خدای مه ازاروه، خدای مه خوابدي کوه، خدای خوشحاله که، د رب سره سودا وکه، د رب العزت رحمت وګټه، د خدای رضا د ځان لپاره وګټه، هغه کار وکه چې خدای راضي کیږي. تا خو خیرات ونه کوي، تا خو د یتیمانو پر سر لاس تیر نه کوي، تا خو کونډې نورې تورسرې کړلې، تا خو د کلي او د ښار ځوانان ورک کړل،
تا خو د کلي سپین ږیري بې آبه کړل، تا خو د وطن او د ښار او د ولسوالیو ځوانان معمره باعزته باوقار انسانان شریف خلک دي بې عزته کړله. خدای ته په کومو سترګو ورځې؟ زه ستا و قبر ته په کومو سترګو ودرېږم او څنګه دعا وکړم چې خدای دا وبخښه؟ تا خو زما د قرآن خیال ونه ساتئ، زما د مدرسې خیال دې ونه ساتئ، زما د امام خیال دې ونه ساتئ، زما د عابد و شاکر و ذاکر و صابر انسان نارینه و ښځینه و خیال دې ونه ساتئ. په کومو سترګو زه ستا قبر ته ودرېږم؟ تا زما سره وکړل څه؟ کاشکې چې تا زما مدرسه خوندي کړې وای، زما طالب دې خوندي کړی وای، زه دې خوندي کړی وای. ما په خپل ټاټوبي کې، ما خپل د خالپوسو په ځای کې، ما د خپل پلار او مور سره د نیکه و د انا په څنګ کې د خپلې د ځوانۍ شپې سبا کړې وای، د خپلې د ځوانۍ یو څو لحظې مې تېرې کړې وای په خوشحالي. خو تا ځوانۍ ته ونه پرې نه شولم، تا کشرتوب ته پرې نه شولم، تا خپل سپین ږیرتوب ته پرې نه شولم، تا عبادت ته پرې نه شولم. ما په خپلو پیسو باندې په هر کې اسلامي کتاب رانیوی، په خپله مدرسه کې مې دغه انسانانو په چنده باندې سبقان ویل، تا خپلو سبقانو ته پرې نه شولم. په کومو سترګو په کومو لاسو ستا قبر ته ودرېږم، په کومو پښو درسم او په کومه ژبه تا ته ووایم چې خدای دغه وبخښه؟ تا خو زما حجره قراره پرې نه شول، تا خو زه په خپله حجره کې ناقراره کړلم، تا خو ماته بخاري شریف بې استازه پاته سول، جلالین بې استازه پاته سو، هدایګانې بې استازه پاته سولې، مشکاتانه بې استازه پاته سول، زموږ دیني کتابونه بې استازه پاته سول، استازان مو بې شاګردانه پاته سوله. زه ستا قبر ته په کومو لاسو په کومو پښو درسم او په کومه خوله دعا درته وکړم؟ یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. یا به مې نن د ژوند اخري شپه یې، که مې نن د ژوند اخري شپه نه وه نو بیا به الله رب العزت مرګ ما ته یا د شهادت راکوي یا به مې خدای پر خپل بستر باندې وفات کوي. نن دا قصد ما کړی دی، نن ما دا عزم کړی دی چې نن ټولې هغه خبرې رسوا کړم چې یا رئیس جمهور غلط حرکت کړی، یا وزیر غلط حرکت کړی، یا وزارت غلط حرکت کړی، یا ولسوال غلط حرکت کړی دی. د اسمانو رب راننګوم، د اسمانو رب رابولم، د مځکو رب رابولم، د غرو رب رابولم، د دریابو رب رابولم، د عالمینو رب رابولم، د مخلوقاتو رب رابولم چې خدای ستا بروی، ستا د عظمت، ستا د قدرت، ستا د وحدانیت، ستا د ربوبیت، ستا د دالوی خدایي جار سمه. خدای دا انسانان که د هدایت کې هدایت ورته وکړه، کنې خدای زموږ د سرو څخه یې واخله. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. خدای مه پازابوه، خدای مه زیروه، خدای مه ازاروه، خدای خوشحاله که، خدای خوشحاله که. مرګ تا ته باید د ایمان سره راسي. په کومو سترګو قبر ته په کومو سترګې در واړوم، څنګه درته وګورم؟ ستا ګنبد ته څنګه وګورم؟ که ژوندی ستا دربار ته څنګه درسم؟ که مړی ستا زیارت ته څنګه درسم؟ ستا قبر ته څنګه درسم؟ او که مې په زوره غواړې خو زه نن اله لرم او قوم به نه لرم، پیسې به نه لرم، هیڅ به نه لرم. اولچک مې کړ، زولمني مې که، پښو ته زنځران راواچوه، لاسونه مې رابند که، په کلو کلو په میاشتو مې راوځړوه او په خوله کې د اوبو پیپ رایله که، په خوله پلاستیکان راچخ که، سا رابنده که، سر مې راوتړه او وروا مې چوه حیوانات ته. او هیڅوک نه لرم خو رب الارباب لرم، رب العالمین لرم، الله لرم، رحمان لرم، رحیم لرم، قدوس لرم، مهیمن ذات لرم، جبار ذات لرم، قهار ذات لرم. که یه پلا مې د مظلومیت، که یه پلا د مسکنت، که یه پلا د فقیرۍ، که یه پلا مې د سوي زړه په اه باندې شرا درته وکړل، بیا به نه تی نه باچي رب العزت ته به د هغه شرا کوم، خدای ته به د هغه وایم. په تکه توره تاریکه کې مې خدای ته د هغه ویلي دي چې خدای زه خو هغه څوک یم چې مدرسې ته رالم، عسکر زهیر کړلمه، خان زهیر کړلمه، مشر زهیر کړلمه، خلکو زهیر کړلمه، نه مې د چا څخه ججه اخیستل، خلکو په خپله خوښه زکاتونه راکول، د چا څخه مې په زور پیسې نه اخیستلې، خلکو په خپله خوښه صدقات و خیراتونه راکول. خدای ستا بندګۍ ته مې د ستا مخلوق را دعوتول، خو دې انسانانو نه پرېښولم. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. خیر زما نن د ژوند اخري شپه پروا نه لري، خیر زما نن د ژوند اخري شپه پروا نه لري، زما نن د ژوند اخري شپه. خو رب شاهد چې ستا مخلوقاتو، ستا هغو انسانانو ته چې نن په واک باندې، نن په
په طاقت باندې، نن په توپنچه باندې، نن په توپک باندې، نن په اسلحه باندې ما ته ګواښ کوي، ما زیروي. خیر دی زما د ژوند آخري شپه، خو خدای ما ستا بندګانو ته ستا پیغام ستا په کور کې ستا د مخلوق و مخ ور ورسوئ. اللهم اشهد، خدای ته ګواه اوسه. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. نور خدای مه پازابوئ، نور خدای مه زیروئ، نور د خالق جل جلاله دربار ته توبه وباسئ. نور راسئ د الله رب العزت په دربار مسجد کې ودرېږئ، د خدای کور ته راسئ، خدای ته زارۍ وکئ، د خدای قرآن در واخئ. ګوره که زما په قرآن باندې کېږي، خو نن د دا قرآن روی ما در وړی دی، نن د محمد رسول الله روی در وړوه. نور د مخلوق مه پازابوه، نور د مخلوق د ظلم څخه لاس واخله. نور چې باچي نسې کولی پرېږده. هر هغه چاته وایم، هر هغه چاته وایم، که طالب دی که ملا دی، که اسلامي تحریک دی که غیر اسلامي تحریک دی، که هر حزب دی او هر تنظیم دی، ټولو ته دا وایم چې د خدای د مخلوق حق نسي ادا کولی. پرېږدي اسلحې، پرېږدي باچي، پرېږدي وزارتونه، پرېږدي هر څه پر مځکه باندې پرېږدي. ورسه د خپلو بچانو سره شپې او ورځې د ژوند سبا که. که د خدای د مخلوق حق نسي ادا کولی، د خدای د دین حق نسي ادا کولی، رب العزت در څخه ناراضه کېږي په هر لباس، په هر شکل کې چې هر چیرې چې پرېږده. نور باچي پرېږده. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. یتیم پر ما ژاړي او ما ته پناه راوړي، کونډه پر ما ژاړي ما ته پناه راوړي، سرتوسري پر ما ژاړي ما ته پناه راوړي، طالب پر ما ژاړي ما ته پناه راوړي، د حاجي صاحب چې مشکل سي پر ما ژاړي ما ته پناه راوړي، چې مولوي صاحب تاسې به کوئ، خدای به کوي، خدای به کوي، تاسې به کوئ. موږ وکوڅه، موږ آخر تر پزې سولو. آیا تاسو سره ناحقه ظلم کړی دی او که یا په تاسې کې ناس انسانان دي چې ظلم ورسره سوی دی، ښکاره ورسره سوی دی، ورباندې خبر سوي، خو څه وکړو؟ خدای نن مو تا ته لاسونه لپه کړي دي. خدای که زموږ چغارې، خدای که زموږ بغارې، خدای که زموږ زارته کوي، خدای که زموږ اوښکې تا ته محبوبې نه یې، خو خدای موږ ته جواب راکړه. او خدای که موږ پر تا ګران یو، خدای ته موږ په خپلو بندګانو کې بولې او رښتیا مو هم بولې. د شک خبره نه کومه، د دعا الفاظ یې خدای ته زموږ رب یې، موږ دې بندګان یو. خو خدای ما نن کچکول راوړی دی، ما نن لمن غوړولې ده، نن ستا د رسول روی درته پېښوم، نن ستا د قرآن روی درته پېښوم، نن ستا ټوله اولیا تا ته واسطه کوم، مجاهدین واسطه کوم، غازیان واسطه کوم، شهیدان واسطه کوم، صحابه واسطه کوم، انبیا واسطه کوم، مجتهدین واسطه کوم، مفسرین واسطه کوم، محدثین واسطه کوم، د امت ټوله خلف او سلف، ټوله صالحین خلق خدای تا ته واسطه کوم. او تا ته مې د هغو روی در وړی دی چې خدای د حالت زموږ د سرو څخه ایسته کړه. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. نور خدای مه پازابوئ. وتناجوا بالبر والتقوى. د ښو خبرې کوئ، بدې خبرې مه کوئ. د قرآن د ترقۍ خبرې وکئ، د مدرسو د ترقۍ خبرې وکئ، د یتیم د پاللو خبرې وکئ، پر سرتورسرې باندې پوړنې واچوئ، د هغو خبرې وکئ، د طالب د روزنې خبرې وکئ، د قال الله او د قال الرسول د پرمختګ خبرې وکئ، د بخاري د درس خبرې وکئ، د جلالین او د مشکات، د کافیې او د هدایې، د قطبي او د شرجامي د درس خبرې وکئ. د خپل اسلامي مرکزونه په خپلو پیسو، په خپلو میټینګو، په خپلو مشورو، په خپلو کانفرانسو راپورته کئ. د دې مرکزو د شنډولو لپاره ترتیبات مه جوړوئ. تتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي الیه تحشرون. یو وخت خو ته د خالق ته ورځې، یو وخت خو د رب ته ورځې، خدای به حساب در سره وکړي، رب العزت به حساب در سره وکړي. امام شافعي رحم الله تعالی څخه یو چا پوښتنه وکړله، ول زه په کم آیات باندې ډېر تسلي پیدا کولی سم، زړه مې مطمئن سي؟ امام شافعي صاحب ورته وفرمیله چې دا آیات د مؤمنانو د زړو د سکون لپاره دی، چې ستا رب هیرجن ذات نه دی، ستا رب هیرجن ذات نه دی. شکر دی چې زما رب هیرجن ذات نه دی، شکر دی چې د ظالمانو هیڅ نه یریږي، ټوله ثبت،
ټوله ملائکې لیکي پر دې اوږه او پر دې اوږه. زما خبرې ولیکل سولې، ستاسو ناسته ولیکل سول، ستاسو ژړا ولیکل سول، ستاسو توجه ولیکل سول، زما پیغام ولیکل سو، ستاسو اورېدل ولیکل سوله، د دې انسانانو اورېدل ولیکل سول، زما او ستا ختم ولیکل سو، زما او ستا خاتمه ولیکل سول، او زما او ستا ناسته ولیکل سول، زما او ستا د تراویح ولیکل سولې، زما او ستا روژهمات او پیشلمیان ولیکل سول، او زما او ستا قال الله او قال رسول ولیکل سوله، زما او ستا تهجد، زما او ستا نفل، زما او ستا واجب او فرض ولیکل سوله. لله الحمد. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. هغه شرابیان چې سره کښېني علما پسې راواخلي، زنکباز خلک ډېره بېادمي ماب چې سره کښېني پر علماو تورونه لګوي، شرابخواره چې کښېني پر علماو تورونه لګوي، او هغه کسان چې سودخواري چې کښېني پر علماو تورونه لګوي، رشوتخوره پر علماو تورونه لګوي، په ژوند به یې حلال لیدلې نه وي، حرامخوره به وي، پر علماو تورونه لګوي، اسلامي مراکز و خپلو انسانانو ته غندي. او داسې وایي چې علما او مدرسې دا د انسانیت سازي مراکز نه دي، د دې څخه دهشتګردي پورته کېږي. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول. زما په مدرسه کې انسان جوړیږي، انسان زما په مدرسه کې دهشتګرد نه جوړیږي، ظالم نه جوړیږي، رشوتخوره نه جوړیږي، د پلار حق به پیژنې، د مشر حق به پیژنې، او هر څه حدود به پیژنې، هر څه سرحدات به پیژنې، قانون به نه ماتوي. خو ستا په سلو کې 99% قانون شکن انسانان دي، زما په سلو کې 99% سم دي، یو قانون شکن به راسره وي. دا حجرې، دا تورې حجرې، دا خړ پړ دیوالونه، دا په کلو کلو چې تاسو راځئ دا خدمت وینئ. تاسو خو ټول الحمدلله ړانده نه یاست، سترګې لرئ، خدمت وینئ. دلته جلسې کیږي، دلته حافظان فارغه کیږي، دلته مفتیان فارغه کیږي، دلته علما فارغه کیږي، دلته قاریان فارغه کیږي، دلته د انسانانو اصلاح کیږي، دلته د الله رب العزت د قرآن ترجمه کیږي، دلته انسانانو ته حدیثونه ویل کیږي. خو بیا هم د دې ټولو خدمتو باوجود دی وایي دا مرکزونه د دهشتګردۍ مرکزونه دي. د دې مرکزو څخه موږ ته امن نه راځي، فساد راځي، اصلاح نه راځي، فساد راځي، امن نه راځي، بدامني راځي. خو قرآن ماته دا وایي چې په انسانانو کې بدامني مه راوله، بې امنیتي مه راوله، امنیت راوله. زما دغه درس دی، ګوري امنیت ته خواري وکړئ، اقتصاد ته خواري وکاږئ، انسانان مه زیروئ، ګوري الله مه زیروئ. خبره به ډېره نه اوږدوم، دعا به وروسته وکړمه. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ښې خبرې کوئ، د پرهیزګارۍ خبرې کوئ، د مسجد د آبادېدو خبرې کوئ، د یتیمخانو د آبادیو خبرې کوئ، د انسانانو پر سر باندې معامله مه کوئ، د واک پر سر باندې معامله مه کوئ، د باچهانو پر سر باندې، د وزیرانو د سړو پر سر باندې معامله مه کوئ. په پیسو څخه ځان وساتئ، هر څه وکئ، خو یو کار وکئ، خدای مه ناراضه کوئ. هر څه مطلب دا ښه کارونه وکئ، ښې خبرې وکئ، ښه چرتونه ووایئ، تر څو پورې به خدای در څخه ناراضه وي. یو ورځ به راځي، بله ورځ مو څوک ښخ کوي، بله مو څوک ښخ کړه، تاسو به ټوله روژه په فاتحې و جنازو کې تېره کړې. د چا د معلومه ده چې د چا اخیره خاتمه پر ایمان سوله. څه وخت مې بیان ورته کوئ، بله ورځ به غالبا دلته یو ختم په 20 باندې دا زموږ همسایګان دي ورغلي وم، دا خبره مې ورته وکړله. حذیفه بن یمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدان و رازدان، رسول صلی الله علیه وسلم هر سر او راز هغه مبارک ته ویل. صحابي ته حضرت عمر رضی الله عنه دی، د مسلمانانو دوهم خلیفه دی، عادل انسان دی، لقب فاروق دی، د حق او باطل تر مابین فرقونکی دی، او هغه څوک دی چې رسول ورته فرمایي چې پر کومه لار باندې عمر تیر سي پر هغه لار باندې شیطان نسي تېرېدلی. او دوی ته مې وویله که ستاسو کوچنیان په ځای کې ادرار یا رونې اوبه کوي نو تاسو په د شهادت په ګوته باندې عمر پر سینه ور ولیکئ، عین میم ری، الله رب العزت په ستاسو کوچنیان ښه کړي، بیا به په ځای کې رونې اوبه نه کوي. عمر رضی الله عنه ډېرې قصې دي. هغه عادل څوک شخصیت چې په خپله ټولنه کې ګرځېدی او د یتیمانو د کونډو حال یې اخیستی. هغه راځي و حذیفه بن یمان رضی الله عنه ته وایي وایي ستا دې قسم د الله په ذات وي، وایي ستا دې قسم د الله په ذات وي. یو د مؤمنانو امیر دی، امیر المؤمنین دی، د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفه دی، حضرت عمر رضی الله عنه دی، او بل صحابي دی د رسول صلی الله علیه وسلم خاص ملګری دی. سر او راز ورته وایي وایي ستا دې ای حذیفه، وایي ستا دې قسم د الله په ذات وي، عمر خو به د منافقانو په لیست کې نه
رسول صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه رضی الله عنه ته د منافقانو لیست ورکړی و، پلانکی منافق پلانکی منافق پلانکی منافق. حضرت عمر رضی الله عنه ورته راځي وایي ستا دې قسم د الله په ذات وي حضرت عمر خو به د منافقانو په لیست کې نه، والله اعلم چې د چا به اخره خاتمه پر ایمان سي. خدای خبر. خو دا زموږ ټوله ننواتې د بیان په شروع کې مې خبره وکړل، دا موږ چې خدای ته راجمع سوي یو او لکه څنګه چې د پښتنو دود دی یو چاته په مرکه ورځي، نن چې خدای ته راغلي یو راجمع سوي یو د دې لپاره چې خدای موږ او ایمان مه سره جلا کوه. یو څو شپې په ظلم روانې وسې، وزیر سوي زړه مو ژاړي، سترګو اوښکې ختم کړي دي، د سترګو څخه اوښکې بالا نه راځي، او کله د ډېر غم څخه سترګې اوښکې بندې کړي، زړه ژاړي. نور خدای دغه اوسنی حالت چې پر موږ باندې مسلط دی، خدای موږ په هغه چا راضي چې ته باندې راضي، خدای موږ په هغه چا خوشحاله چې ته په خوشحاله، خدای موږ ته تور او سپین اعتبار نه لري، رنګ اعتبار نه لري، قوم اعتبار نه لري، منطقه اعتبار نه لري، زبان اعتبار نه لري. خدای موږ ته ستا محبوبیت چې تا ته محبوب هغه اعتبار لري، ته چې د چا سره محبت او مینه لري خدای موږ ته هغه اعتبار لري. رب العزت پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. نو ستاسو دې مبارک چا چې د ختم تراویح وکړلې او چا چې ځان وانه چوي او چا چې تراویح کې شرکت وکړي په هر محل کې هر مسجد کې، الله رب العزت دې خیر ورکړي. او چا شرکت نه دی کړی د دې وړ دي چې اوس ولاړ سي سزا ورکړي. څوک ولې در څخه پاته سولې؟ پر څه در څخه پاته سولې؟ که د سورتو لنډې تراویح وې او که د ختم یو څه اوږدې تراویح وې ډېرې نه، ولې در څخه پاته سولې؟ څه عذر و؟ څه مشکل و؟ پر پیازو پټاټو باندې خو به تراویح نه در څخه پاته سوې، د قرآن ختم خو به نه در څخه پاته سوې. زه د خپل محل خلکو ته هم دا وایم، د نورو محلو خلکو ته هم دا وایم، چا چې تراویح وکړلې افرین ورکوم، چا چې نه وکړلې د افرین لایق نه دي. که چا عذر درلودی شرعي خو هغه وتلی، که چا شرعي عذر هم نه درلودی هغه نه دی وتلی. د هیڅ چا څخه خار، د هیڅ چا څخه بهم، د هیڅ چا څخه بیره نه لرو، نه چا ته احتیاج لرو، نه د چا جیب ته تمه کوو، نه مو تمه کړې ده، نه په زر کاله نور تمه ورته کوو. الله دا طبیعت را کړی دی، خو حق خبره کوو، رډه خبره کوو، حقیقت خبره کوو. که پر چا ښه ولګېدل افرین، که پر چا بده ولګېدل خو هغه به په خپل زړه کې ناجوړوي. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. دعا به وکړو. ډېرو خلکو خواست کړی دی، بندیان خو زه هر وخت ما وایي، هر وخت د هغه د کلي او وطن بندیان دي، د اسمانو څخه نوي نه دي راغلي، نه د مځکې څخه نوي راپورته سوي دي. د هغه د کلیو بانډو د منطقو د ښار ولسوالۍ خلک دي، د ناحیو خلک دي، مریضان دي، دا اوس هم پراته دي روغتونو کې، بستر دي، مازدیګر او ماپښین مې لا ټلیفونانو سره کړي دي، په کورو کې بستر دي، په ژړا یې خبرې را سره کړي دي چې موږ ته د اخرې خاتمې دعا وکړي. ستاسو نن ختم دی او زموږ خپله مور مریضه ده، هغه ته دعا وکړئ. کورنۍ کې مریضان لرو، شنیان مو دي، لوڼې دي، زامنان دي او کورنۍ فامیل دی، ورونه او خویندې دي او کاګان دي، اکا زامن دي، ناجوړیان لرو، دعا وکړئ. او نورو خلکو ډېرو د دعا راته ویلي دي، خو زه اول یو څه خبرې کوم وروسته دعا شروع کوو. هغه که په رنګ پېژنو، که یې په قوم پېژنو، که یې په نامه پېژنو، که یې په تجارت و شرکت پېژنو، که یې په راتګ پېژنو، که یې په شناخت پېژنو، که یې په رفاقت و ملګرتیا پېژنو، که یې په سفر پېژنو، که یې په شاګردۍ پېژنو، که یې په استاذۍ پېژنو، که یې په کسب پېژنو، که یې په محلدارۍ و همسایه‌توب پېژنو، که یې په ښاریتوب و بازاریتوب و صحرایتوب پېژنو، که یې د وطن و د افغانانو د اسلام و د افغانیت په خاطر پېژنو. هر څوک چې پېژني، د چا نومونه چې ما اخیستي دي ما او څوک چې زه پېژنم لرې دي، په خارج کې دي، اروپا کې دي، امریکا کې دي، کاناډا کې دي، مسلمانان دي، افغانان دي، دلې دي، هغه ټولو ته چې کړي مو دي هغه دعا دې هم خدای ورسوي، چې اوس یې کوو هغه دعاوې دې هم خدای د هغوی په حق کې قبولې کړي، چې بیا یې کوو هغه او تاسو ته به هم دعا وکړو. خپلو مړو ته دعا وکړئ، خپلو شهیدانو ته دعا وکړئ، سخت الله ته متوجه سئ. دا ټوله چرت او فکر خدای رب العزت و ذات ته متوجه کړي، دا ټوله فکر او چرت، دا هر څه چې وس او توان مو کېږي، د دکان څخه یې راوګرځوئ، د شرکت څخه یې راوګرځوئ، د کاروبار و د انډیوالو د مجلس څخه یې راوګرځوئ، متوجه سئ چې خدای ټوله ګناهونه را معاف کړي. او هغه سرتور سوي یتیمان چې یتیمان سوله، بابا په اختر کې نسي لیدلی او پلارجان په اختر کې نسي راتللی، پلار یې ځینې واخیستل سو، ځینې وایخیستی، یا ورک یا شهید کړي یا مړ کړي یا ورک سو، هغه یتیمانو ته دعا وکړي چې خدای سرپرست پیدا کړي، خدای پاک یې چاره وکړي. او هغه سپین سري او سرتور سري چې د حیا د لاسه چاته تمه نسي کولی، هغه په دعا کې مه هېروئ. خپل ځانونه مه هېروئ، خپلې کورنۍ مه هېروئ،
دا زما او ستا دا خړ پړ مسجد مه هېروئ. زه چې درته ناست یم خاص مې دا دی، ما په دعا کې هېر نه کوي. دا زما او ستا دغه ټاټوبی دغه مرکز چې اوس پر راجمع کېږو، دا یو څه انسانان چې راځي، دا نعمانیه نقشبندیه اسلامیه مدرسه، دا مه هېروئ. د دې خښته خښته په دعا کې مه هېروئ. استاذ و شاګرد یې په دعا کې مه هېروئ. معاون و مخلص و محب یې په دعا کې مه هېروئ. ما شاګردان و استاذان و شیخان مرشدین پیران مبارکان، د نقشبندیې طریقې حضرات، خواجګان، د قادریې طریقې، د چشتیې طریقې، د سهروردیې طریقې، د مذهب امامان، د خلف و سلف پخواني اوسني ټول علما، ټول د اسلام خادمان، یو له په دعا کې مه پرېږدئ. مریضان مه پرېږدئ. دا شاوخوا کورونه پر تاسو حق لري. زما همسایګان لکه زه چې پر تاسو حق لرم شرعي، دا هم پر تاسو حق لري. زما دا محل ټولو ته دعا وکئ. زه به ستاسو محلو ته دعا وکړم. ته زما کورنۍ ته دعا وکړئ، زه به ستاسو کورنۍ ته دعا وکړم. نو ټول به متوجه کېږئ او یو څو واره استغفار په زړه کې ووایست، بیا وروسته درود شریف ووایست، باره به دعا شروع. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. 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 يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب الأرباب، يا أكرم الأكرمين، يا خير الناصرين، يا مسبب الأسباب، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، يا دافع البليات، يا رافع الدرجات، يا تواب الرحيم، يا غفور الرحيم، يا رؤوف اللطيف، يا أكرم الأكرمين، يا مسبب الأسباب. خدای موږ هغه بندگان یو چې ته مو ناراضه کړلې. خدای هغه بندگان یو چې ته راڅخه خوابدی یې. خدای هغه بندگان یو چې تا مو هر وخت ناراضه کړی یې. خدای په خپل فضل او کرم ته موږ ته ګناهونه را معاف کړه. خدای په خپل فضل او کرم زموږ ګناهونه را معاف کړه. خدای په خپل فضل او کرم زموږ ګناهونه را معاف کړه. خدای په خپل فضل او کرم زموږ ګناهونه را معاف کړه. یا الله، یا الله موږ ناراضه کړلې. خدای موږ خوابدي کړلې. یا الله، خدای حیا راته درېږي. خدای حیا ته مو ناراضه کړلې. یا الله، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا الله موږ ناراضه کړلې. خدای خوشاله سه. یا الله، یا الله ته خوابدي سولې. یا الله، یا الله د شهیدانو د وینو پرې خدایا. یا الله ته ناراضه خدایا، موږ معاف که. یا الله،
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله محمد رسول الله ناراضه دی یا الله یا الله ستا رسول ناراضه دی یا الله یا الله یتیمان ناراضه دی خدایا یا الله سر تور سری سره څه خوابه دی خدایا یا الله په اسمان کې ملائکې را څه خوابه دي سي یا الله ستا قرآن را څه خوابه دي سو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله د حرمینو دروازه بنده سوله خدایا خدایا د حرمینو دروازه بنده سوله یا الله خدای ستا د رسول الله روزه بنده سوه یا الله یا الله ستا د رسول روزه بنده سوه یا ارحم الراحمین خدای د رسول روزه زموږ پر مخ بنده سوه یا الله خدای ستا د کعبې دروازه پر موږ بنده سوه یا الله خدای ستا د حرمینو دروازه بنده سوه یا الله خدای استادان بې شاګردانو سوله یا الله یا الله شاګردان بې استاده سوله یا الله خدای مدرسې مو برباد سولې ړنګې سولې یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین خدای ستا د رسول حدیث بې استاده پاته سول یا الله خدای ځوانانې ښځې په شهادت ورسېدې یا الله خدای ځوانان مو ورک سوله یا الله خدای ستا غیرت ولې نه راځي یا الله خدای ستا رحمت چیرې دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین خدای ستا رحمت چیرې دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب العالمین ته رحمت وکړې یا الله یا الله ظالمانو څخه مو ساتې یا الله یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا الله ستا د رحمت دروازې بندې دي یا الله یا الله ستا د رسول روزه بنده سول یا الله یا الله پیغلانې په شهادت ورسېدلې یا الله ناویانې په شهادت ورسېدلې یا الله زمان په شهادت ورسېدل یا الله پلرونه په شهادت ورسېدل یا ارحم الراحمین من دې په شهادت ورسېدلې یا الله اولادونه په شهادت ورسېدل یا الله مساجد بمبار سوه یا الله ته چیرې یا الله یا الله مسجدونه بمبار سوه یا الله ته چیرې یا الله یا الله حافظان شهیدان سوه خدای ته چیرې یا الله قاریان شهیدان سوه خدای ته چیرې خدای عالمان شهیدان سوه ته چیرې یا الله خدای ښځې په شهادت ورسېدې ته چیرې یا الله خدای ستا رحمت چیرې دی یا الله خدای ستا رحمت چیرې دی یا الله
خدای ستا رحمت چیرې دی یا الله خدای مدرسې بمبار شوې خدای قرآن پر سپو وتړل شو خدای قرآن کریم اور واخیستی خدای قرآن په اور کې وسوځل شو یا الله خدای قرآن وسوځل شو خدای قرآن وسوځل شو خدای قرآن سری شو خدای قرآن ورکی شو یا الله خدای جلالین ورکی شو خدای بخاری وسوځل شو یا الله خدای قرآن وسوځل شو خدای قرآن سپوت ور واچول شو یا الله خدای قرآن په لشو کې واچول شو یا الله خدای قرآن مرداري ته واچول شو یا الله ته چیرې یې یا الله ستا رحمت چیرې دی یا الله ستا رحمت چیرې دی یا الله ستا غضب چیرې دی یا الله ستا قهر چیرې دی یا الله ظالمان برباد کړه یا الله یا الله پر مؤمنان رحمت وکړه یا الله یا الله کافران برباد کړه یا الله کافران برباد کړه یا الله ستا قرآن وسوځي ستا علما قتل کړل ستا بندگان په شهادت ورسول یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ای د اسمانو رب چیرې یې ای د مځکو رب چیرې یې خدای زموږ ژړا ولې نه اورې خدای زموږ دعا ولې نه قبلې خدای زموږ ننواتې ولې نه قبلې ای د دریابو ربه ای د اسمانو ربه ای د مځکو ربه ای د مخلوقاتو ربه ای د پیرانانو ربه ای د انبیاو ربه خدای د انبیاو پرې کافران هلاک کړې یا الله خدای د صحابو پرې هلاک کړې یا الله خدای ستا رحمت چیرې دی خدای ستا قهر چیرې دی خو خدای زړه مو کباب شو د ظالمانو څخه خدای هېواد مو ټوکر ټوکر شو خدای لولپه شو خدای کباب شو خدای ستا رحمت چیرې دی خدای ستا قهر چیرې دی خدای ستا رسول یې ظاهر کړه یا الله خدای ستا رسول یې ظاهر کړه یا الله خدای په خپله روضه کې ظاهر کړه ستا رسول یا الله ستا د رسول پروي ستا د قرآن پروي ستا د قبلې پروي ستا د مسجد پروي خدای ستا د ذات پروي دا کافران هلاک یا الله خدای پر مؤمنانو رحمت وکړي خدای مدرسې آباد کړي خدای مؤمنان آباد کا خدای مساجد آباد کا خدای یتیمان آباد کا یا الله خدای بندیان نه بند آزاد کا خدای شهیدان شهادتونه قبول کا خدای مجاهدینو نصرت وکړه یا الله خدای د مؤمنانو نصرت وکړه یا الله خدای ستا کومک ته شو خدای ستا نصرت ته شو خدای د بدر په غزا کې ستا کومکونه وه خدای موږ خو ګناهګار ستا کومک ته شو یا الله خدای ستا قرآن وسوځل شو یا الله ستا قرآن سپو ته واچول شو یا الله ستا قرآن مردارۍ ته واچل شو خدای ستا قهر چیرې دی خدای ستا غضب چیرې دی خدای کافران هلاک یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام خدای زړونه مو وچول یا الله خدای زړونه مو وچول یا الله خدای زړونه مو وچوله خدای زړونه مو وچوله خدای سترګې وشکې نکړې خدایه خدای ستا خدای ښکاره کړه خدای ستا ربوبیت ښکاره کړه خدای ستا قهر پر ظالمانو راوله خدای ستا قهر پر ظالمانو راوله خدای ستا رحمت چیرې دی یا ارحم الراحمین یا ارحم
ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام خدای ته ورحمیږه خدای ته ورحمیږه خدای ستا د قرآن پرې ستا د حبیب پرې ستا د محمد رسول الله پرې پر موږ رحمت وکړه یا الله یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا تواب الرحیم یا رحمان یا رحیم یا قهار یا جبار یا قهار یا جبار یا قهار یا جبار خدای جابران هلاکه خدای ظالمان هلاکه خدای کافران هلاکه خدای یهود هلاکه خدای مشرکین هلاکه خدای هندوان هلاکه خدای عیسایان هلاکه خدای زموږ بندیان را آزاد که خدای مریضانو ته مو شفا ورکه خدای طالبانو حفاظت وکړه خدای ستا د اسلامي مرکزو حفاظت وکړه خدای ستا د علماو حفاظت وکړه خدای د حافظانو قاریانو حفاظت وکړه خدای د عوامو د خواصو حفاظت وکړه خدای د اولیاو حفاظت وکړه خدای د صالحینو حفاظت وکړه خدای د خانقاو حفاظت وکړه یا رب العالمین یا رب العالمین خدای زړه مې وچوي یا الله خدای زړه مې وچوي خدای څه وکړم په رب ستا په ذات مې قسم بل در نه لرو بل رب نه لرو بل مسجد نه لرو بل کعبه نه لرو بل پیغمبر نه لرو بل قرآن نه لرو ته مو په رب منلی یې موږ دې بندګان یو ته مو خدای یې ته مو رازق یې ته مو مالک یې ته مو خالق یې خدای زموږ دعاوې قبولې کړه یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله زموږ د مدرسو حفاظت وکړه خدای زموږ د سنګرو حفاظت وکړه خدای زموږ د مسجدو حفاظت وکړه خدای زموږ د عوامو حفاظت وکړه خدای مړو مړه وبخښه خدای د نارینهو ښځینهو حفاظت مو وکړه خدای د مشرانو د کشرانو حفاظت مو وکړه خدای څه سول هغه ځوانان خدای څه سول هغه ناوې خدای څه سول هغه زمان خدای ستا رحمت چیرې دی یا الله یا رحم الراحمین موږ د هغو ژړا نه بندوو خدای بغاري نه بسوو خدای نن موږ معاف کړه خدای نن موږ معاف کړه خدای د دوزخ څخه مو وساته خدای د جهنم څخه ازادي راکړه خدای په کورنۍ کې برکتونه راکړه خدای په لرونو او منتو مو شفا ورکړه خدای ملګري وانډیوالان مو ښه کړه خدای مریضانو ته شفا ورکړه خدای مو د مسافرو مل څه خدای موږ در هغه وخت نه ځو خدای لاسونه نه ایسته کوو یا الله ته موږ توبه قبوله کړه خدای زړه مې وچوي یا الله خدای موږ ناراضه کړلې خدای موږ ناراضه کړلې خدای موږ خوابدی کې نن خوابدی مو کړې نن خوشحاله سه خدای نن خوشحاله سه رب نن خوشحاله سه خدای د فلسطین مظلومان در یاد که خدای د عراق مظلومان در یاد که خدای د لیبیا مظلومان در یاد که خدای د سوریه مظلومان در یاد که خدای د افغانستان یتیمان در یاد که خدای د افغانستان شهیدان در یاد که خدای د افغانستان وینې در یاد که یا الله خدای د افغانستان د ناخوالې در یاد که خدای چاته یې پرېښولي یا الله خدای چاته یې وسپارلو خدای چاته دې ورکړو په لاس خدای د کم ظالم لاس ته دې ور واچولو خدای د کم ظالم په لاس کې دې ور واچولو یا الله خدای کم ظالم ته دې ور پرېښولو خدای کم ظالم ته مو ور پرېږدې خدای کم جابر ته مو ور پرېږدې خدای کم خونخواره ته مو پرېږدې خدای کم ادم خوره ته مو پرېږدې خدای کم ظالم ته مو پرېږدې یا الله خو ستا د رسول پروي خدایه خدای ستا د قرآن پروي خدای ستا د مسجد پروي موږ معاف که یا الله خدای زموږ توبه خدای زموږ توبه خدای زموږ توبه یا الله موږ معاف که خدای نن راغلي ستا کور ته خو ستا قرآن مو ختم کړئ خدای ستا د رسول سنت تراویح مو وکړلې خدای ستا فرض منځ مو ادا کړئ خدای درته ومو ژړل
خدای بخاري درته کوو، خدای ننوات درته کوو، خدای د قرآن روی درته نیسو، خدای د رسول روی درته نیسو، خدای د 1,40,000 زیاتو کمو پیغمبرانو په روی، خدای د 1,40,000 زیاتو کمو صحابه کرامو په روی، خدای د ستا د آسماني کتابو په روی موږ معاف که خدایه، ستا د محبوب ستا د خوږه پیغمبر په روی موږ معاف که یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. خدای زړه مې نور کار نه کوي، خدای زړه مې ستړی شو یا الله، خدای سترګې مې ستړې شوې، خدای لاسونه مې وچ شول، خدای پښې مې وچې شولې، خدای سترګې مې وچې شولې، خدای تر عقبار مې ژبه مې وچه شول، خدای حلق مې وچ شو، خدای الفاظ نور نه لرم، خدای ستا خدای ډېر لوی ده، ستا فضل ډېر لوی دی، ستا خاصه څخه ډېره ده، ستا غیرت ډېر دی خدای په خپل فضل او کرم. خدای ستا په هغه آفاتو چې تا عادیان و سمودیان هلاک کول خدای کافران هلاک که یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا الله په کومه ګناه دي نیولي ته زموږ ګناهونه را معاف که خدای کم ظالم ته مو پرېږدې، خدای کم انسان ته مو پرېږدې، خدای کم باچا ته مو پرېږدې، خدای کم ولسوال ته مو پرېږدې، خدای کم والي ته مو پرېږدې، خدای کم قمندان ته مو پرېږدې، خدای کم مشر ته مو پرېږدې، خدای مشران ظالمان سول، خدای وزیران ظالمان سول، خدای باچیان ظالمان سول، خدای مامورین ظالمان سول، خدای بندگان ظالمان سول. یا الله یا الله ستا انصاف چیرې، یا الله ستا عدل چیرې، یا الله ته خو هغه ذات یې چې عادل وې، خدای ته هغه ذات وې چې انصاف دې کوئ، خدای موږ ته انصاف را، خدای موږ ته عدل را، خدای موږ ته ښه باچیحان را، خدای موږ ته اسلامي باچیحان را، خدای زموږ ګناهونه را معاف که. خدای ټوله دنیا ظالمانو ونیول، ظالمان په خپل ظلم ناروا ظلم باندې پر دنیا باندې باچي کوي، خدای تباه و برباد یې کړي، خدای تباه و برباد یې کړي، خدای شکست سره مخامخ کړي، خدای مسلمانانو ته بریا ورکړي، خدای د اسلامي او کفري مشرانو تر مابین جوړه راولي، خدای اسلامي مشرانو ته بریا ورکړي، خدای هغه څوک پر افغانستان مشر کړي چې ته په خوشحاله یا ارحم الراحمین. یا الله ته خبره چې ستړي سوم، خلک ستړي سول، چې غاړې ستړي سولې، یا الله په غاړې وکړلې، یا الله حلق یې وچ سو، الفاظ نور نه لرو، خدای دعاوې مو قبولې کړې، خدای دعاوې مو قبولې کړې، خدای استادان مو وبخښې، خدای مشایخ مو وبخښې، خدای مشایخو ته مو ژوند ورکړې، خدای د مذهب خلاف انسانان هلاک کړې، خدای د قرآن خلاف انسانان هلاک کړې، خدای د حدیثو خلاف انسانان هلاک کړې، خدای څوک چې مذهب نه مني هغه هلاک کړې، خدای څوک چې زما د قرآن، څوک چې زما د منبر، څوک چې زما د محراب، څوک چې زما د قرآن، څوک چې زما د شیخ، څوک چې زما د استاد، څوک چې زما د بخاري، څوک چې زما د مشکات، څوک چې زما د جلالین، څوک چې زما د مذهب، څوک چې زما د دین دشمن سو، خدای زموږ دشمن تباه کړي، خدای څوک چې دشمن زموږ سو خدای دشمن تباه کړي، خدای ستا دشمنان تباه کړي، خدای ستا د دین دشمنان تباه کړي، خدای ستا د دین دشمنان تباه کړي، خدای په افغانستان کې نور امن راولي، خدای نور په افغانستان کې امن راولي، خدای نور په افغانستان کې انصاف راولي، خدای په افغانستان کې عدل راولي، خدای هغه سردورسري چې نن د خاوند په انتظار، خدای هغه یتیمان چې د بابک په انتظار، خدای هغه یتیمان چې د بابا جان په انتظار، خدای هغه ناوې چې د خپل خاوند په انتظار، خدای هغه پلار چې د زوی په انتظار، هغه مور چې د زوی په انتظار، هغه مور چې د لور په انتظار، هغه ځوان چې د ورور په انتظار، هغه خور چې د ورور په انتظار، خدای د هغوی د ژړا په خاطر، خدای د هغوی د ننواتو په خاطر ټوله معاف کړي، خدای ورک انسانان مو را پیدا کړي، خدای بندیان مو را آزاد کړي، خدای شفاخانو کې مریضانو ته شفا ورکړي، خدای په کورو کې مریضان راشه کړي، خدای د اسمانو ربه قهر پر کافرانو نازل که، خدای د مځکو ربه د مځکو څخه عذاب پر کافرانو راپورته که، خدای د دریابو ربه
د دریابو څخه عذاب پر کافرانو راپورته که. خدای زموږ د ټولو مدرسو حفاظت وکړه، د مسجدو حفاظت مو وکړه، د تاجرانو حفاظت مو وکړه، د اولیاو حفاظت وکړه، د خانقاو حفاظت وکړه، د مدرسو حفاظت وکړه، د اسلامي مرکزو حفاظت وکړه. خدای د دیندار انسانانو حفاظت وکړه، د مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړه. خدای په کورو کې زموږ د لونو د زامنانو حفاظت وکړه. خدای زموږ د ښځو او د خانمو حفاظت وکړه. خدای د ورونو او د خوندو حفاظت مو وکړه. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. خدای نور، خدای زړه مو یقیني وچاودی، خدای زړه مو لولپه او کباب دی. خدای ته نن موږ معاف که، خدای د دې 29 شپې په برکت موږ معاف که. خدای ستا رسول فرمایلی دی چې په دې شپه د جهنم څخه به د جهنمیان ازادیږي. خدای موږ آزاد که، خدای زموږ کورنۍ آزادي که، خدای زموږ رفیقان آزاد که، خدای زموږ اشنایان آزاد که، خدای زموږ مندې او پلرونه، خدای زموږ فامیل د فامیل غړي بچانو بیبیګانې مو د جهنم څخه آزاد که. خدای شاګردان مو د جهنم څخه آزاد که. خدای چا چې زموږ د دې مدرسې سره کومک وکړي، مرسته یې وکړل، خدای چې ختم ترالل حاضرین کسان دي، خدای د جهنم څخه آزاد که. خدای حاضرین کسان په تمه او امید راغلي دي، لاسونه یې تا ته پورته کړله، خدای ټوله معاف که. خدای د دوی قرضونه ادا که. خدای د دوی مړو ته مغفرت وکړه. خدای ژوندو ته په خیر او په عافیت ژوند ورکړه. خدای دې ته د زړه سکون ورکړه. خدای په تجارت کې برکت ور واچوه. خدای په دکانداري کې برکت ور واچوه. خدای نیک او صالح اولادونه ورکړه. خدای که د چا نیکان او صالحان اولادونه نه وي، خدای نیک او صالح اولادونه ورکړه. خدای که د چا اولادونه یې اولادونه نیکان او صالحان که. خدای زموږ مور مریضه ده، خدای شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. خدای زموږ ورونه ته شفا کامله عاجله مستمره. خدای زموږ خوندو ته شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. خدای زما په کورنۍ کې برکت واچوي. خدای زما په لونو او زامنانو کورنۍ کې او بچانو کې خانمو برکت واچوي. خدای بیبیګانو کې مو برکت واچوي. خدای ته د هغه رب یې چې زموږ دعاوې قبلې، خدای ټولې دعاوې راڅخه قبولې کړي. یا ارحم الراحمین، چا چې د دعا خواست کړی دی، مخکې مې د دعا وویل چې څوک هر رقم پیژنو، خدای ټوله معاف کړه. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو 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 كريم تحب العفو فاعف عنا. خدای د مدرسې د معاونینو، مخلصینو، محبینو، جماعت ته راتلونکو کسانو، ترجمه بیان ته راتلونکو کسانو، خدای د دې مدرسې د شیخونو سره په دنیا او آخرت کې ښه وکړه. خدای عملنامه پرسته لاس ورکړه. خدای د دنیا مشکلات یې ور حل کړه، کورونه یې ور ادا کړه، مریضان یې ور ښه کړه، په کورنۍ کې باندې رحمتونه وکړه، کورنۍ یې د نور څخه ور ډکې کړه. خدای زموږ ټوله خلف چې پخواني خلک دي، سلف پخواني خلک، خلف رستني خلک ټوله راوبخښه. خدای د ټولو علماو برکتونه زموږ په کور کې راوله. خدای د نقشبندي طریقې، سهروردي طریقې، قادریه شریفي، چشتیه شریفي، خدای د څلور سره موسم مذهبو امامان، حنفي مذهب، شافعي مذهب، حنبلي مذهب، مالکي مذهب برکات په موږ په کورو کې راوله. خدای د اولیاءو برکات زموږ په کورو کې راوله. خدای را روان کال د شار دا اوسنۍ وبا ختم که. خدای په افغانستان کې اوسنۍ وبا ختم که. خدای څوک چې نیول دي هغوی ته شفا ورکه. خدای که به څوک په دعا کې راڅخه هېر سوي، خدای ته یې په دعا کې یاد وساته. خدای که مو څوک نه دي اخیستي نومونه، خدای ته یې نومونه واخله. خدای زموږ څخه د تراویحو ختم قبول که. خدای د قرآن کریم ختم قبول که. خدای د معتکفینو اعتکاف قبول که. خدای د حافظانو قرآن کریم په تراویحو کې ویل قبول که. خدای زموږ اوریدن قبول که. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
محل والا څه اکرام کړی دی هغه به ورسره وخوري بیا رخصت یاست فایده خیر او زموږ د اختر لمونځ به انشاءالله د اختر لمونځ به پر 6:30 بجې کوو 6:30 بجې انشاءالله